راځو اوسنیو علماو ته او خصوصا پښتنو علماو ته. دوی اسلام او پښتانه کوم خواته روان کړي دي؟ دوی موږ ته وایي چې جګې پایڅې، پګړۍ، اوږدې څڼې، اوږده ږیره، خریلي برید، غاښونو کې تمامه ورځ مسواک، تورې کړې سترګې، عطر لګوئ، ګرځئ. که یو انسان داسې راښکاره شي، دوی فکر کوي چې صحیح شو. ستاسې په نظر د دین تعبیر کوم یو دی سم؟ د ټولنې له واقعیتونو سره ټکر کې دین او که واقعیتونو سره عیار شوی دین؟ شنواري صاحب، دا منګ چې جاړو په همدې جاړو چې زمونږه هغه دین چې هغه به 24 لاکه مربع میل علاقې فتح کولې، زمونږه هغه دین چې راجا داهر یوې ښځې لوپټې ته په کراچۍ دیبل کې ګوتې وروړې وي، محمد بن قاسم چې خلک وایي چې حجاج بن یوسف ګمراه سړی و، ګمراه سړی العیاذ بالله د بنو امیه، هغه د هغه ځای نه لښکرې راولېږلې تر ملتانه پورې خلک یې پیوال او د خپلې خور د لوپټې پوښتنه یې وکړه. زمونږه اسلام ما درته ووایي چې دین دی، دین دا مذهب نه دی، دا د منځونو، روجو، د پنسو، د سترګو تورولو، د زلفو، د څڼو او د پګړیو دین نه دی. دا خو موږ چا وغولولو؟ موږه شنواري صاحب چې څنګه ماشوم کله جاړي نو هغه پی غواړي، خو پی خو هغه نه پیژني، خو د مور تی پیژني. نو مور چې کله ورسره یا دوکه کول غواړي یا اوزګاره نه وي، نو بیا چوسنی راواخلي د پلاستیک د هغې په خوله کې کیږدي، نو ماشوم قرار یې ودوي. ماشوم وایي چې ما د مور سینه په خوله کې ده، حالانکې د ده په خوله کې د مور سینه وي نه. دقسې موږ ته د په خوله کې چوسنی راکړی دی چې هغه چوسنی زموږ پټکی دی، زموږ زلفې دي، زموږ سترګو تورول دي، زموږ پنسو پورته کول دي، زمونږ یو مونځ دی، یوه مروجه ده، یو محج دی، او یو چې کوم دی په خلکو په زور ګیري پرېږدو، او یو چې کوم دی خلکو ته فاسق ووایو، خلکو ته کافر ووایو، خلکو ته مشرک ووایو، خلکو ته ووایو چې ته به په زور د امام ابو حنیفه مسلک منې، او ته به وهابي نه جوړېږي، او ته به 20 رکعته تراویح کوې. او دا شیونه موږ ته بطورې چوسنی راکړي شوي دي چې زمونږ اصلي هدف باندې نظر پرې نوځي. اصلي